که په کورنۍ کې مو څوک د ځان له پالنې ولویږي څه به کیږي؟ دا کار ښایي د ټکر، ناروغۍ یا زړوالي له کبله وشي. په جرمني کې هغه کسان چې د مینځلو، سودا اخیستلو، اخلي پخلي یا روغتیایي پالنې په شان ورځنیو فعالیتونو لپاره مرستې ته اړتیا لري، د ملاتړ او مالي کومک ترلاسه کولو حق لري. شمله تقاعد شوې او یوازې ژوند کوي. هغې په تیرو ورځو کې ټکر کړی او نشي کولای وخوځېږي. ډاکټر فکر کوي چې بیا ښایي په بشپړ ډول جوړه نشي. د هغې زوی زمرک اندېښمن دی. اوس باید څه وکړي؟ لومړی کار چې هغه یې کوي د یوه مشورتي مرکز موندل دي څو د بل ګام په اړه مشوره ورسره وکړي. په جرمني کې د روغتیایي بیمې شرکتونه اړ دي چې خپلو مشتریانو ته یو خپلواک مشاور ورمعرفي کړي څو په وړیا ډول سلا ورکړي. که په جرمني کې روغتیایي بیمه لرئ، په اتومات ډول د پالندویانو یا نرسانو پیسې هم درنه ګرځول کیږي. د بیمې د شرکت مشاور کولی شي د نرس یا پرستار د ګمارنې د پروسې په اړه شملې ته لارښوونه وکړي. شمله باید لومړی د روغتیایي بیمې له لارې د پالنې یا نرسنګ د پاملرنې د خدمتونو غوښتنه وکړي. د دې خدمتونو اداره باید په 25 ورځو کې وارزوي چې هغه پالنې ته اړتیا لري که نه. د پالنې د خدمتونو یو ماهر به له شملې سره په کور کې وګوري. زمرک هم باید په دې ورځ په کور کې وي څو له ارزونکي سره مرسته وکړي او معلومه کړي چې مور یې کوم ډول مرستې ته اړتیا لري. شمله د خپلو ورځنیو کړنو څومره ترسره کولی شي؟ هغه څومره یوې بلې خواته تلای شي؟ آیا هغه کولی شي سم فکر وکړي او واضح خبرې وکړي؟ د هغې چلند څنګه دی؟ آیا د عصبي ستونزو کومه نښه شته؟ کولی شي په خپله خوراک څښاک وکړي او تشناب ته په خپله ولاړه شي؟ آیا هغه توانیږي چې په خپله درمل وخوري او د درملنې پروسه وڅاري؟ آیا شمله کولی شي خپلې ورځنۍ چارې پلان کړي او له نورو خلکو سره اړیکې ولري؟ شملې ته د پالنې یا نرسنګ د پاملرنې له 1 تر 5 درجو یوه ټاکل کیږي. د مرستې او مالي ملاتړ اندازه د نرسنګ د پاملرنې له کچې سره اړه لري. همداشان د دې خدمتونو موده او ډول هم د همدې کچې له مخې ټاکل کیږي چې دایمي وي که د لنډ وخت لپاره وي. البته ځینې وخت د پالنې خدمتونه د پاملرنې ټول لګښتونه پر غاړه نه اخلي. شمله ښایي د اضافي لګښتونو لپاره خپلې پیسې وکاروي او یا له خپل زوی زمرک څخه مرسته وغواړي. که اړتیا وي دا لګښتونه ښایي د ټولنیزو خدمتونو د ادارې له لوري ورکړل شي. که شمله د پالنې بله اضافي شخصي بیمه ولري، ښایي د اضافه لګښتونو په ورکولو کې ورسره مرسته وکړي. زمرک هم په کور کې د مور د پالنې په اړه پریکړه کولی شي. په دې حالت کې هغه ته د پاملرنې لپاره پیسې ورکول کیږي او په منظم ډول له مشورتي خدمتونو ګټه اخیستلی شي څو وکړای شي په ښه ډول د شملې اړتیاوې پوره کړي. که د پالنې په اړه نورو معلوماتو ته اړتیا لرئ، کولی شئ زموږ ویب سایټ وګورئ.